دا غیر به دا سوال لے چې یو سړی په کور کې دننه وي او دی مونځ کوي، نو آیا په دې مانځه کې دې ښځې ته امامتي ورکولی شي او که نه؟ ښځه سره په کور کې ده راشي ښځې ته یې راشه پلانۍ نن مونځ کوو په جمع، نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې فرضي مونځ خو به دا سړی لازم د مسلمانانو سره به جومات کې کوي، دا په ده باندې لازم دي، الا دا چې عذر یې هغه جدا مسله او د دې لپاره نه دی جایز چې دی د ښځې سره به کور کې ولاړ یو موږ هم وایي چې جمع وکړه کور کې جومات کې نه وي زه ولاړ وم وړو د مور سره اولته مې جمع وکړه، نو دا د بېلمازه خلکو دپاره څه عذر پکار لکه داسې ووایي چې دا کار جایز شو نو خلکو د ټیکهدار او د کمپنۍ دې دله څه مونځونه پرېښودي دي بیا خو به بلکل پرېږدي به جایز هم جایز دی کور کې به یې کوو، نو سړی بغیر د عذر نه په کور کې فرضي مونځ نشي کولی او کوي کو نو د جمع د پرېښودو د لاسه دی ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع دی. رسول صلی الله علیه وسلم من سمع النداء، یو سړي چې بانګ واورېد او منزل رانغی فلا صلاة له، د ده مونځ نه کېږي الا من عذر مگر دی که معذور وي. عبدالله بن عباس ته چا وي ما هو العذر؟ وي د عذر څه دی؟ وي المرض والخوف، بیماري یره دشمن نه یره حالات امن نه دی په ځان یري کور کې مونځ کولی شي. او پر رسول صلی الله علیه وسلم بوډا سړی راغلی یا رسول الله لیس لی قائد یقودنی الى المسجد، یا رسول الله څوک راسره نه چې جومات ته مې بوځي. او بله دا چې په لاره کې ځناور راځي او تیري دي او شپې دي او بارانونه دي، اوس ګوره بوډا دی او ړوند دی او څومره خبرې وکړې، یا رسول الله کور کې مونځ کولی شم؟ رسول الله ته بانګ اوري بیا واورم بیا به لازم راشي. د دې نه ثابته شوي چې سړی فرضي مونځ دا به لازم په جومات کې کوي. په کور کې دننه نفلي مونځ کول او په هغې کې ښځې له امامتي ورکول دا جایز دي. شریعت په رڼا کې د قرآن حدیث په رڼا کې دا کار بلکل جایز دی، خو دومره ده چې ښځه به ځان سره کوم ځای کې ودرئ؟ شاته به یې ودرئ. لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې انس بن مالک رضی الله عنه کور ته تللی او هلته یې مونځ پړاو، نو انس بن مالک رضی الله عنه سره په خوا کې ولاړو او ښځه کوم ځای کې ولاړه وه؟ هغه شاته ولاړه وه. نو ښځه به اگر که یو سړی ده یو ښځه ده، دا ښځه به شاته ودرېږي سړی به مخې ته ودرېږي، لکه چې ښځه د سړو سره په یو صف کې نشي ودرېدلی. او فرضي مونځ کې امامتي کولی شي چې کله لکه دا سړی اوس معذور دی، موږ به وایو چې په دې سړي باندې لکه مثال کې شریعت ورته ویلي چې ته کور کې کولی شي یاره راځه او دی کور کې مونځ کوي او فرضي مونځ کې ښځې ته وایي چې راشي ته ودرېږي امامتي ورکولی شي. او دا یو ایماني منظر دی، کېدای شي ډېر خلک دې ناشنایي چې کور کې به سړی مونځ کوي او ښځې له امامتي ورکوي، دا یو ایماني منظر دی او دا هغه خلک دې نه خبر دي چې هغه د دې مسلې نه یو خبر دي، بل دا چې د هغوی شوق دی د مونځ اوس خاوند پاڅېدو د شپې تهجد کې اوږده اوږده ښکله قرآن وله ورځي، ښځې ورته وایي زه به درسره م ودرېږم ته قرآن ښکلی وایې لږ په تیزه وایه زه به یې هم اورم. نو داسې ښځه خاوند ته میلاوېده او داسې خاوند ښځې ته میلاوېده وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، د خوش قسمتو خلکو نصیب دی. زمونږ ته الټه قاریږي او داسې زمونږ خوب دې خراب کو نو فرق دی په دوی کې په هغو کې دا خلک چې کوم دي دوی ته دا خبره ناشنا ښکاري چې لا داسې هم کېږي او بلکل داسې هم کېږي. او الله سبحانه تعالی زمونږ زنانه زمونږ ماشومانه الله یې ټول دینداره جوړ کړي. والله اعلم.